د احساساتو او جذبو ډکه ده، د ژوند قصه مې د قصو ډکه ده. زما د ژوند قصه وړه قصه خو ښه د سندرو او ټپو ډکه ده. د ملکنډ د ښکلاګانو غېږه د محبت د شیرینو ډکه ده. وقار د مور په دعاګانو رنګ دی او جولۍ یې ښه د خوشحالو ډکه ده. لیدونکو اوریدونکو وقار علي شاه دریاب یم در سره. خپرونه تاسو ګورئ. مبارزه او د نن مبارزه په بټخیله کې د یو داسې ملګرو سره ده کوم چې د خیر ښېګړې کارونه کوي. څنګه تاسو مبارزې له کومه مینه ورکړه، په دې کې موږ ادبي خلک هم راوستل، د هنر د دنیا نه هم خلک راوستل، د سیاسي خلکو سره هم موږ مرکې وکړې. نن چې کومه مرکه ده دا زموږ د داسې ملګرو سره ده چې د نشې خلاف د دوی یو مهم دی، په هغې باندې کار کوي. د ډرګس فری ملکنډ په نامه باندې دوی یو آغاز کړی دی، یو میشن دی چې د نشې خلاف د دوی دغه کار روان دی. زما سره زما ترڅنګ افتخار احمد ناست دی، دوی په دې اسوسییشن کې کار کوي ایز ا ولنټیر او عهدې هم لري. دا به دوی تاسو ته په خپله ووایي. ما سره بیا سبحان علي خان ناست دی کوم چې چیرمین دی د دې تنظیم. ورسره لیاقت علي سیماب صاحب زموږ سره دی، هغه هم د دې تنظیم سرپرستي اعلی دی. نو راځم به د دوی طرف ته چې دغه تنظیم د دې تنظیم جوړولو هڅه دوی څنګه وکړه، د دې ضرورت ولې پېښ شو. نو زه به راځم چیرمین صاحب طرف ته چې دوی راته ووایي چې یاره د دغې ضرورت ولې پېښ شو، چې آیا څه وجه وه چې دوی دغه جذبې راپاڅول او دغه تنظیم یې په وجود کې راوستو. ډېره مهرباني دریاب صاحب، ول کوم د ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو موږ له ټایم راکړو، زموږ دا پیغام زموږ د پیغام په خپرولو کې تاسو خپل کردار ادا کوئ. صحیح. دا تقریبا په 2015 کې د کله چې بلدیاتي الیکشن و نو د دې نه مخکې مونږ ثمرګرو داسې پروګرام جوړ کړلو چې بهایي داسې یو غونډه مونږ جوړه کړو، داسې یو تنظیم ټایپ شی مونږ جوړ کړو چې په هغې کې مونږ د دې نشهیي توکو د دې دغه وکړو، د مخنیوي لپاره کار وکړو. نو په هغې کې غټه وجه د دې د شروع کولو دا وه چې زمونږ ډېر ښه ملګري او ډېر نامتو ملګري کوم چې په معاشرې کې یو رول لرو، یو حیثیت لرو، هغه طالب علمان و، هغه قابلان و، هغه حوصلې هم ښه لوړې وې او د دې وطن دپاره او د دې عوام دپاره د څه کولو هغه هڅه هم لرله. د هغو هغه حالات د دې نشو د لاسه داسې شوله چې هغه بلکل هغه فیوچر یې هم تباه شول او په حال کې هم هغو په دې معاشرې کې ډېر هغه ضلالت طرف ته روان ولو. دغه یو هغه زړه ته په دغه باندې هغه تکلیف ورسېدل او هغه ملګرو هغه پلانینګ وکړو چې موږ به د ډرګس فری ملکنډ په نوم باندې د داسې یو تحریک آغاز کوو چې هغه د دې نشهیي توکو او د دې د خرڅوونکو او کم چې خلک په دې کې دغه دي مبتلا دي د هغو د بحالۍ لپاره موږ کار کوو او انشاءالله تعالی هغه کار موږ شروع هم کړلو او دا درېیم کال دی زموږ هغه کوشش روان هم دی. په دې کې 3 کال وشو. 3 کال په دې کې موږ ښه غټې کامیابۍ هم ترلاسه کړلې، د بحالۍ په مد کې هم او د اویرنس په مد کې هم موږ بله کامیابۍ ملګري ته په کوم ښه میلاو شوي، ډېر ښه ملګري هم ته میلاو شول، ایجوکیټډ او هغه کسان چې هغه سوشل ورکران و د معاشرې لپاره هغو څه کول غوښتل. صحیح. زه افتخار طرف ته راځم. تاسو د دوی سره په کومه جذبه باندې ملګري شوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وقار ډېره مهرباني ستاسو او ستاسو د ورځ ټي وي زه ډېر زیات شکرګزار یم چې راغلی او موږ ته هم دا موقع راکړه د خبرو اترو کولو. څنګه چې زه تاسو ته پته ده زما خو په بهر ملک یم او هلته کې مې خپله مزدورۍ په سلسله کې وم. بیا چې کله دلته رالم نو تقریبا هر یو دغه په زړه کې یو انساني همدردي بالکل او هغه همدردي زما په زړه کې هم وه. نو ما د لیاقت علي سیماب صاحب زما چې چونکې کلاس فیلو دی او ډېر زبردست انسان دی، ډېر د سره په خبرو اترو کې داسې یو ورځ دغه شانتې د دې ناست او د دې ډرګس فری ملکنډ په باره کې خبره شروع شوه. نو زما ډېر زړه ته پرېوتو او بس د هغې نه پس ورسره ما خپلې هلې ځلې شروع کړې. نو تقریبا څومره وخت؟ تقریبا زما خو تقریبا داسې 6 میاشتې 7 میاشتې کېږي چې دا تر هغه شو او خپلې دغه مو سره هلې ځلې م شروع کړي دي. څنګه تاسو ته پته ده وقار چې تاسو د دې علاقې د دې سیمې بچی تاسو ته خو پته معلومات دي په دې علاقه باندې ډېر ښه خلک دي، ډېر انسان دوست خلک دي او د الله د مخلوق سره مینه ساتونکي خلک دي.
خو هغه په دې دغه کې هم دنیا خپل دغه کړی دی خپل کنټریبیوشن یې کړی دی او ډېر خلکو څه یو تنظیمونه شروع کړي دي چاته په څه شکل کې دغه کوي چاته په څه شکل کې او خو زمونږ ډرګس فري ملکن چې کوم دی دا یو ځانګړی حیثیت لري همداسې هغه په دې وجه چې دو د معاشرې هغه رټلې شوی خلک هغه ریجکټ کړي شوی خلک کم چې په دې معاشره کې تقریبا په بد سترګه ګوري او ډېر په سپکاوي ورته ګوري که نه هغه خلک یې رانږدې کړه خپل سینې ته چې باید دا د معاشرې خلک دی یا په غلطۍ سره یا په څه وجې باندې لاره یې خطا کړې ده نو دا خو داسې نه ده چې دا دی بس پرېږده ختم دی نو ډرګس فري ملکن هغه خلک رانږدې کړه خپل سینې ته او هغو لی دغه بهالۍ چې کوم دی دغه صحت بهالۍ مرکزونو ته یې ولېږله او هغو ته په 3-4 میاشتو کې هغه خلک چې چېرته به د نالۍ په غاړه چېرته د پولې لاندې یو داسې زندګي به یې تېرول چې ما به ترې هم نفرت کوو تاسو به ډېر په بده سترګه د چا بچي به وو د چا ورور به وو د چا پلار به وو نو هغه خلک چې کوم دی نو هغه دغه کړه او په حالۍ صحت ته یې ولېږله او نن الحمدلله هغه ډېر یو ښکلی ژوند تېروي د خپل بچو لپاره محنت مزدوري کوي او په دې معاشره کې یو ښه ښکلی مقام لري نو هغه د دې دغه کریډټ چې کوم دی نو ټول ډرګس فري ملکن د سبحان علي خان صاحب د دو همت ته د دو سره چې کوم دی ملګرو د هغو کوشش ته دا سلام کوم چې یاره دونه ښه ښکلی پروګرام دو سټارټ کړو او انشاءالله موږ منډې تړلې به ورسره وکړو د خیر سره انشاءالله زه به سیماب صاحب طرف ته راځم سیماب صاحب دا راته ووایه چې په دې کې د کومو خلکو لکه دغې طرف ته رجحان ډېر دی بېروزګاري ده یا تعلیم یافته نه دي خلک په څه وجه باندې دې طرف ته راشي نشې طرف ته بسم الله الرحمن الرحیم ډیره زیاته مننم کوم او وقار دریاب صاحب زه په خصوصي توګه باندې چې کوم دی نو د خپل چې کوم زموږ سازمان دی ډرګس فري ملکن یعنی د ملکن د ننشونه چې کوم دی نو پاک ملکن دغه سازمان په وساتت او د هغې په نمایندګۍ سره زه تاسو ته چې کوم دی دلته په بټخیله کې ستاسو چې کوم د ملګري دي تکنیکي همکاران هم دي د عروج ټي وي د شیشې زه ډېر زیات مننده یم چې تاسو موږ له چې کوم دی خپل قیمتي وخت راکړو او زموږ چې کومه دلته کې د علاقایي ستونزه ده یا په دې علاقه باندې چې کوم دا مطلب آفت راغلی دی یو مصیبت راغلی دی دا هم د اعلی چارواکو د خپلې شیشې د لارې چې کوم دی نو د وړاندې کولو هڅه وکړله زه چې کوم دی نو بیا ستاسو زه مننده یم ډېره زیاته مننم کوم زه به چې کوم دی نو موضوع طرف ته راشم ډرګس فري ملکن یعنی د نشو نه پاک ملکن دغه چې کوم زمونږ دا سازمان دی نو دا غیر دولتي دی غیر سیاسي دی او د خپل دغه د خبرې چې اپنی مدد آپ کے تحت په خپله جیب خرچه باندې چې کوم دی نو د دې ځکه ځوان کل را پاسېدلی دی او سبحان علي خان چې کوم دی نو دغه ډرګس فري ملکن یو قسم له روحي روان دی دا یو الحمدلله لوستلی ځوانو د چې کوم دی یو قسم له په خپله سینه کې یو درد محسوس کو او د هغې نه چې کوم دی نو شروع کړه د نن 3 کاله آګاهو او دا یو کتله په خپل چاپیریال کې چې زموږ دلته کې ډېر زیات تکړه خلک وو ډېر زیات چې کوم دی نو پیاوړي خلک وو په خاص قسمه چې کوم دی د ژوند په دغه هلو ځلو کې چې کوم دی د هغوی یو قسم د ځان نه یو ځانګړی حیثیت و د وطن په دغه سوکالۍ او پرمختګ کې به چې کوم دی نو خپل رول لوبولو خو د ډېره زیاته د بدمرغۍ خبره دا ده چې څه خاص خلک چې کوم دی نو چې هغه یو قسم له تور ذهنیت لرلو والا خلک وو په سپینه جامه کې چې کوم دی دلته کې راغلله ولګېدله او یو قسم له هغه حلاله مزدوري په ځان باندې چې کوم دی یو قسم له خرابه کړله هغې حرامه کړله او ولګېدله او د دغه نشهیي توکو یا چې کوم مخادره مواد دي د دې په خرڅ باندې چې کوم دی نو هغو شروع پیل کړله زه ډېر زیاته په افسوس سره چې کوم دی نو دا خبره کوم چې د دې تاسو زمانه پوښتنه وکړله چې د دې ښکار څوک دي دا ډېره انتهایي د بدمرغۍ خبره ده کله چې به هم مطلب زموږ په معاشره کې یا په ټولنه کې د چا نه داسې څه نش نیمګړتیا وشي یا څه غلطي سرزد شي نو موږ بیا د هغه په شخصیت باندې چې کوم دی نو یو قسم له سوچ کوو او دا وایو چې یاره د ده نه دا غلطي چې کوم دی نو به په کم یو قسم له تناظر کې شوې ده آیا د پوهه نه وه که د مثال په طور عمر کم او که نه مثال په طور د تعلیمي چې کوم هغه اکیډمیک یا اکادمي د ده چې کوم یو قسم له خصوصیاتو دی په هغې باندې چې کوم دی نو یو قسم له مزین نو یا پوره نو د ډیره بدمرغۍ خبره ده ډیره چې کوم د افسوس خبره ده چې دغه آیس غونته کې نشه دغه هیروین غونته کې نشه چې لکه لګیا دي روحاني چې کوم زموږ پوهان دي یا
روحي زمونږ چې کوم ډاکټران صاحبان دي هغو د هغو له طرفه بار بار چې کوم په مختلفو ځایونو کې موږ داسې ګورو ویډیوګانې چې کوم د دغه سوشل میډیا د لارې دا خپرې شولې او بار بار چې کوم دا تنبیه یو قسم چې کوم په حکومتي کچه باندې هم او په معاشرتي چې کوم په ټولنه کې هم دا چې تاسو مهرباني وکړئ چې د خپل ځوان کم سے کم د دې نشو نه چې کوم ژوند طرف ته وژغورئ نو ځکه په هغې کې مطلب دریاب صاحب تاسو ته زه ووایم نو د ټولو نه مخکې چې کوم دی نو زمونږ د بدمرغۍ خبره دا ده چې زمونږ په لوستې طبقه باندې چې کوم دی نو ګزار وشو چې په هاسټل کې چې کوم اکوموډیټ خلک دي کوم چې مثال په طور ما د تعلیم په شکل کې د دې خاورې چې کوم دی نو حلالیان بچي وو د دې خاورې چې کوم دی نو یو قسم له پیاوړي هغه خلک وو چې هغه د خپل بچي چې کوم د ښه تعلیم دپاره د ښه تربیې دپاره ایون غریبانانو د ګاډۍ مزدوري به کوله خو دغه بچي د هغه چې کوم دی یو قسم له دریاب صاحب داسې و چې دا یو قسم له دا د قوم مټې وي دا د قوم حلالي بچي به چې کوم تصور کېدلو او هغه د اعلی تعلیم دپاره چې کوم دی نو لکه پېښور ته اسلام آباد ته یا چې کوم دی نو د ملک نورو برخو ته په دې نیت باندې ولېږو چې زه به د ده دپاره چې کوم دی نو رزق حلال ګټم ځان باندې به چې کوم دی نو سخته تکلیف تېروم او د دغه ژوند چې کومه زما مطلب ګټه ده دغه خېټې هغه نه نفقه به زه چې کوم دی نو یو قسم له په ځان باندې کموم خو په دغه بچي باندې به یو قسم له سبق وایم زمونږ د پښتنو سره چې کوم دی تاسو وګورئ وخت په وخت باندې زمونږ ډېره انتهایي بدمرغي ده دا غریبي چې کوم دی نو شاداب صاحب دریاب صاحب زمونږ په دې پښتنه خټه کې چې کوم دی نو په ښکلې ده بالکل دلته کې چې کوم دی نو زمونږ د معیشت دا حالات دي چې د کم وخت نه مثال په طور دا یو قسم له سټیټ جوړ شوی دی د پاکستان سره چې کوم دی نو مرجر شوی دی تر د هغه وخت وګورئ دلته کې څه انډسټریل زون نشته دی دلته کې چې کوم دی نو د کاروبار یا مثال په طور د عام ژوند چې کوم دی نو څه وسیلې نشته دی د تعلیمي کچه زمونږ چې تاسو ریښه وګورئ نو ډېر انتهایي مونږ پسمانده یو ډېر زیات چې کوم دی د نورو قومونو او یا د نورو صوبونو چې کوم دی نو زمونږ دغه حساب کتاب وروسته دی بیا هم چې کوم دی نو دا پلاران لګېدلي دي دا مشران سرپرستان لګېدلي دي د خپل بچي د اعلی تعلیم دپاره چې کوم دی نو په دغه مختلفو ځایونو کې یو قسم له چې کوم دی نو لګېدلي دي چې زما دا بچی به سبا زه به په ده باندې خرچه وکړم د ده نه به ډاکټر جوړ شي د ده نه به چې کوم دی نو انجینیر جوړ شي د ده نه به پایلټ جوړ شي د ده نه به ښه وکیل جوړ شي او د دې خاورې به یو حلالي بچی شي او سبا به د دې قوم چې کوم دی نو مټي شي او ښه په خلاص مټ او پرون تندي باندې به چې کوم دی دا زموږ د روښانه سرغون یو قسم له چې کوم دی نو دغه یو قسم له هغه عنصر دی او عامل دی چې په کم باندې د حکومتونو انحصاري دوی ولګېدل او په دغه لوستې طبقه باندې ګزار وکړو او د آیس په شکل کې چې کوم دی نو دغه تورې چې کوم دی نو بلاګانې ولګېدلې او دوی د دې عادي کړله او دا یو قسم له چې کوم دی نو رجحان یې ولا ورکو چېرته دا مطلب آیس استعمال وکړي لهذا ته به خوب نه درځي ګمراه یې کړله ګمراه یې کړله چې تا ته به خوب نه درځي او ته به چې کوم دی نو فول ټایم خپله سټډي کې یا څه کې زه عام یو مثال دغه خلکو ته ورکوم چېرته په دغه احمقانه او په دغه چې کوم دی نو طفلانه سوچ نه ځان وباسي که زه مطلب هاسټل ته لاړم ما ته ښه ټیک ټاک چې کوم دی نو انوایرمنټلي یو ماحول راته جوړ ما ته د ډرګس څه ضرورت دی ضرورت نشته زما چې کوم دی نو مطلب د وجود نور بصاف یو قسم له چې کوم دی نو زه به افعال کوم د هغې به افادیت د هر یو څیز چې کوم دی نو ځان خپل یو ټایم یو لیمټ دی ځکه چې دا انساني وجود یو مشینري ده سړی ستړی شي دمه غواړي چې مثال په طور سترګې غړېدلي هغه هم یو قسم له چې کوم دی نو سکون غواړي ذهن ته هم سکون پکاري نو که مثال په طور مسلسل په دې نیت باندې چېرې زه به 4 ورځې سټډي کوم 15 ورځې به سټډي کوم دلته خو ماشوم لګیا دی د کمپټیشن په اړ کې چې کوم دی نو یو قسم له دغه څیز سهار اخلي خو د دې بیا سایډ افیکټ په دې وجود باندې څه دی ظاهره خبره ده چېرې دونه زموږ سوچ نشته لهذا دغه چې کومه مفروضه ده دغه چې کومه مفکوره ده نفي توره دا به چې کوم دی نو موږ ختمو نو زه دا وایم چې که مثال په طور په دې وطن کې یو قسم له چې کوم دی نو امنیت د ټولو نه مخکې یو اهم څیز دی دا د سټیټ چې کوم دی نو ذمہواري ده چېرې دی به ماته چې کوم دی نو ښه ټیک ټاک انوایرمنټلي ماحول راکوي امنیت چې کوم دی نو دا یو قسم له اولنی ګام دی چې په یو ځای کې امني په یو ځای کې خدا نخواسته ډز نه هلته کې به چې کوم دی نو د ژوند یو قسم له چې کوم دی نو ټول څیزونه روانه وایي نو دا یو قسم له چې کوم دی نو زموږ د اعلی چارواکو نه غوښتنه ده او دا به وایو چېرې د دې ټول په شا باندې چې کوم دی دا ټول مونږ ګرم یو دا یوازې د سټیټ ذمہواري نه ده په حیثیت د ټولنې چې کوم دی نو د یو سوشل اکټیویسټو یا مثال په طور د سهارني د ادارو چې کوم مختلف ادارې دي زموږ یو قسم له دا ټول زموږ فرض جوړیږي چې موږ دا وګورو چې اخر چې کوم دی نو دا کمې زموږ په کم ځای کې دی که د دې مثال په طور خرڅون کې هم دي دریاب صاحب تاسو وګورئ دا چې کوم دی نو هغه ګوس رایډ دا څه پیریان دلته نه راوړي نه بالکل صحیح دلته دا څوک راځي دا هم په دې روډونو باندې راځي دا هم د کلي خلک دي یو قسم له بیلارې شوي دي نو موږ له پکار دي چې مطلب دا خپله مبارزه هم دغه شانتې جاري او ساري وساتو د دې دپاره چې کوم دی نو زیار وکړو د دې دپاره کوشش وکړو په دې کې چې کوم دی نو زموږ په مسلمانه ټولنه کې په حیثیت د پښتون او د مسلمان زموږ د جومات د منبر ډېر اهم رول دی
کم سے کم چې کم نو دریاب صاحب الته کې پکار ده چې په مختلفو موضوعاتو باندې په مختلفو ټیمونو باندې چې کم نو په دې باندې لیکچر وشي په دې باندې چې کم نو سټډي سرکل موږ را جوړ کړو د حجرې په کلتوري دغه کې چې موږ وګورو د حجرې ډیر زیات لوی ارزښت دی چې د بدمرغانه چې کم نو روایت ختم شول روان دي او چې کله مطلب په کلتور باندې یو قسم نستا گزارو شو نور روستانه به د اسلاف او غسیزونه هغه به چې کم نو ستانه زی نو موږ دا غواړو چې یو قسم لمغه د اسلاف دغه چې کم مطلب نخې موږ ته پریخي دي دا به موږ لمینځ نوړو هم دغه شانتي دغه وجرونه دغه جماعت د منبرونو به د خیر سره د واز نصیحت په توګه باندې کم سے کم پکار دي دا ټول چې سونم اوریدونکو دوی به زما خواستي دا خبره یوازې موږ د ملکند نه کوو دا خبره یوازې موږ د بډخېل نه کوو چونکی موږ چې کم د پاکستانیان یو دا خاور زمونږ دا که خدا نه خواسته مثال په تور دا خاور سبانی نو زما حیثیت سپاتې شو زما هیڅ چې کم نه پہچان نه پاتې کیږي لہذا دغه چې کم نه والدینو ته دغه ټولنو ته دغه مختلف اکټیویسټو ته او دغه چې یو قسم نه چې کم نه سونه مشران دي ټولو ته چې کم نه همدردانه زموږ د خواستي چې څوک هم په دې مخادره یا نشئی توکو خرڅولو کې چې کم نه ککړ دي لہذا مهرباني وکړي په هغه پسې د جرګه شي او دا مخنیوي چې مثال په تور دلته کې خبره موږ کوو کنه نو نیوز از ا ګډ نیوز دلته کې مثال په تور نشه نه ملاويږي د چا کار څه دی چې کوي به نه بالکل نشي سوال نه پیدا کیږي چې بدل ته کیو چې کله مطلب دغه مخنیوي موږ وکړو نو بیا به ریهابیلیټیشن ته چې کم نه راځو ان شاء الله د ډرګز فری ملکند چې کم نه دا مخه د خیر سره الحمدلله تر دې ته پورې تقریبا سره پاسه 200 نه چې کم نه سیوا مریضان هغه عادي مریضان چې کم د هیروینو یا مثال په تور د آیس په دغه مختلفو نشو کې چې کم نه ککړو بوختو او په سنه طریقه باندې چې کم نه ډرګز فری ملکند ته هغه راغلي دي په دې باندې چې کم نه یو قسم نه ډرګز فری ملکند ته ډیر زیات چې کم نه داد ورکوم او دا ټوله سهره چې کم نه ډرګز فری ملکند دغه ملګرو دغه ټیم چې کم نه په سر باندې د لوست دا ډیر زیات چې کم نه ایجوکیټډ کسان دي زوته چې کم نه لکه لاس په دوايم چې الله دې ول نور هم ترقی ورکړي د دې ټیم پورې په مختلفو زګونو کې چې کم نه کدا سنټر په منګوره کې دي کدا په تیمرګره کې دي کدا په مردان کې دي کدا په پیښور کې دي د دې علاقې چې کم نه خلک د خپل وس مطابق ډرګز فری ملکند لګیدل دي چې د دې سره د چا هیڅ قسمه کنټریبیوشن نشته تاسو څنګه ما په لاول کې ذکر وکړو چې خپل مدد آپ کې ته هغه لکان لګیدل دي 1500 زر روپیا راغونډ کړی دي او همدغه شانتي چې کم نه هغه سنټر ته دا کسان بوتلی دي ادي چې کوم الحمدلله که مثال په تور پسله پاسه 200 کې دغه شمیر زده سی ویم نو تقریبا لسکم یا چې کم نه 15 لسکم 200 کسان دي چې هغه د ژوند تر غلي دي الحمدلله او ټیک ټاک چې کم نه دلته کې کار سنټر هم خبرې کو نورم بلا سوال نه درا سره خو سیماب صاحب وخت شوی لنډ شاندمه نو د ماخلو مینوالو د دمنه پس رازو او هم دغه شاند خپل خبرې بعد دوامداري لګ ستا خوږو خبرو باندې پایو کلیوال یو په سندرو باندې پایو او ستا د ښار له سوغاتونو مې توبه ده غرو ته خیجو په ګورګورو باندې پایو مینوالو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو په خپرونه مبارزه کې نن راسره دغه ملګري دي چې د نشې خلاف دوی کوم مهم شروع کړی د دوی کوم میشن دی نو باید چې په دې کې ورسره د عام معاشرې چې کوم وګړي دي پکار دی چې په دې کې دوی سره خپل رول ادا کړي. زه به راځم افتخار صاحب طرف ته چې دا راته ووایه چې په دې کې تاسو ته د خلکو د طرف نه یا د مختلفو ادارو طرف نه څه فیډبیک راغلی دی؟ وقار څنګه چې دغه خبره وکړه کنه سیماب صاحب د اول سر کې زمونږ خپل دغه دا دی چې مونږ خپل کور خپل ماشومان په دې باندې لږ شانتي نظر وساتو. ټیک شوه. بل زمونږ چې کم خلکو چرته ورغلي یو او څوک خبر شوي دي هغه ډېر ښه ریسپانس موږ راکړی دی الحمدلله ډېر ښه ښکلی ریسپانس راکړی دی هر ځای کې موږ کار کلی شوی دی لکه یو څو ورځې مخکې موږ په خپل کلي کې هلته کې یو پر دغه باندې شارټ دغه باندې یو پروګرام وکړو ډېر ښه غټ کسان راله مشران راله او زمونږ د مټکڼی کلي ډېر غټ دغه پکې وشو که نه کنټریبیوشن رالی پکې مونږ خلکو ته دا ریکویسټ کوو لکه څنګه چې دغه سیماب صاحب وایي زموږ موخه څه ده زموږ موخه دا ده روز چې مونږ خلکو ته وایي تاسو په خپل ماشومانو باندې چیک اینډ بیلنس وساتئ. ټیک شوه. ستا ماشوم دی هغه تللی دی په هاسټل کې دی یو غریب پلار دی هغه مزدوري کوي یو خپل بچي له یو روپۍ جمع کوي او دا یې خواهش دی چې دا بچي به معیاري تعلیم وکړي او د بده مرغه هغه د داسې
ظالمانو خلکو په لاس کې ورشي چې یاره هغه د هغه مستقبل تباه شي نو کم از کم چې داسې ماشومان دي داسې مور او پلار یا ورور مشر یا ترې مشر مامای چې هغه د خپل کشر لاړ شي او د هاسټل ته لاړ شي د کمرې تلاشي کم از کم وکړي کم از کم په میاشت کې یو 2 ځله خو پکار دی که نه چې ورچکر کېږي چې د کمره د تلاشي وکړي د المارۍ وګوري د سره که لیپټاپ یې هغه دې چیک کړي کمپیوټر دې ولې چیک کړي د ملګري سره ملاو شي چې یاره د ګیدرینګ څنګه دی د وټک ویټک کوم ځای چا سره دی څه خلکو سره دی که نه نو کم از کم په خپلو ماشومانو باندې چیک بیلنس وساته آیا که په کلی کې دی په کور کې دی نو آیا تا د پلار چې دی د خپل بچی نه دا تپوس کوي چې یاره ته د شپې د نیمې شپې رالی یا د غره رالی ته چېرته وي یا زما د بچی د چا سره میلاویږي چا سره زمونږ اولنی غټ دغه دا دی مقصد هم دا دی چې موږ په خلکو کې شعور پیدا کړو اویرنس راشي په خلکو کې خپل ماشومانو تپوس وکړي په خپلو ماشومانو باندې نظر وساتي باقي د هغې نه د دې نه علاوه چې کوم دی مونږه خلکو چې کوم دی نو دا غم د بل ګڼلی دی خپلې نه ګڼو مونږ وایي بس خو د لیاقت دی د هغه بچی دی یا د زبان علي بچی دی یا د هغه بچی دی هغه یې کوي مونږ زمونږ خو یې نه کوي نو دا چا داسې یو دغه راوړی لیکل راوړي چې یار زما دا بچی به نه کړي دا دغه نن که د هغه بچی دی سبا ستا بچی دی نو دا زموږ مشترکه غم دی خو د بدمرغه موږ د بل غم ګڼلی دی او په دې باندې موږ دغه نه کوو سترګې هم ترې پټې کړي دي چې یاره بس خو زما بچی خو بس شریف دی او دغه دی بس هغه داسې دی او پلار یې داسې او زوی یې داسې حالانکې داسې نه ده سبا زما بچی هم د دې ښکار کېدی شي سبا چې کوم دی زما خوری هم کېدی شي وراره مې هم کېدی شي بالکل بچ نشي پاتې کېدی ځکه چې په دې معاشره کې اوسېږي او داسې قسمه سرګرمۍ رواني نو خامخا به یو ځل به دغه کېږي نو موږ له پکار ده چې موږ د داسې خلکو سره هم بیا په دې دغه ټریټ وکړو چې یاره د خپلو ماشومانو کم از کم د خپلو ماشومانو تپوس وکړو خپلو ماشومانو باندې نظر وساتو د خپلو ماشومانو د ګیدرینګ دغه وکړو بالکل او داسې معاشره چې اوس پته راته ولګېده چې یاره په دې پلاني ځای کې دا چل دی نو کم از کم د هغې که نور ایس هم نه وي نو ډرګس فري ملکنډ ته راشئ او هغو ته دې دغه وکړي ریکویسټ وکړي چې راشي زموږ دا ماشوم دی زموږ دغه دی مونږ به ډېر لکه ډېر داسې شریف خاندان دی پکې ډېر سفید پوشه پکې دی چې هغه دغه د دې نوم نه هېرېږي لکه په معاشره کې اورپیام کې ورته پوډري وایي نشهیي وایي نو د دې نه هېرېږي وایي چې یاره دا به اوس مونږ دغه ته دونه هغه بچي پرېږدي بالکل دا کیسونه هم راغلي مخکې نو مونږ وایو چې تاسو راشئ د دې دپاره مونږ خپل پمفلیټ هم خوره کړي دي په ذریعه نیوز پیپر هم دغه ورکړي چې تاسو هېڅ هم مه کوئ تاسو د خپل ماشوم خپل مینټلي تیار کړئ دې خبرې ته چې یاره او د مونږ ریهابلیټیشن سنټر ته بوځو د ده به علاج وکړو ستاسو به ته هېڅوک هم خبر نه شي صحیح خبره همداسې په کار هم داسې ده چې کم خلک د دغه څیزونو ښکاري نو چې دوی سره رابطه وکړئ تاسو زه به راځم سبحان علي صاحب طرف ته سردار راته ووایئ چې تر دې دمه ریکوري څومره شوې ده د عدد شمار په حواله سره تاسو ووایئ دا ټول ناول خو به زه دا خبره وکړم چې زمونږ پرې د اوسه پورې کم معلوم تعداد چې کم دی زمونږ د دې بټخیلې د دې سټي به زه ووایم نو په دې کې ټول ټال د نشیانو تعداد چې دی هغه 312 زموږ سره لیکلی شوی دی که رجسټر دی چې دا پوډرز کې او آیس کې د دې دواړو مکس دی د ریکوري په حواله سره مونږ د اوسه پورې تقریبا چې 250 پورې مونږ کسان لېږلي دي مختلف سنټرو ته په دې کې مونږ پینډای ته هم لېږلي دي مردان ته هم لېږلي پېښور ته تیمرګري ته مینګوري ته نو خدا د دې بټخیلې نه دا په دې کې د لړن د تاڼې د درګۍ د خواشه چې کوم مضافاتي علاقې چې د دې خلک مونږ لېږلي دي او په هغې کې کم وسهر ما یو کس ولید او زه ډېر زیات خوشحاله شولم هغه بیګ ورسره و د ښځې نه مخکې روان و سره ټوپی په سر کړي و او بچي ورپسې و ما هغه ملګرو ته یې مې هلکه مې دا هغه پلانکې دی مې هم چې لېږلی دی او زه ډېر زیات خوشحاله شوم ما ته یو سکون شانتې میلاو شو چې شکر او د خپلو بچو سره دغه ښځې نه مخکې بیګ روان دی یا به د پلار کره ځي یا به د سخر کره ځي نو په دغه کې چې دی نو تقریبا چې
165 کسان دي چې هغه زموږ سره په رابطه کې دي زموږ سره باقاعده تعاون کوي هغه ژوند طرف ته واپس راغلي دي او خپل هغه نارمل روزګار کوي کم دغه بیهیویر چې په معاشره کې دي هغه ډېر انتهایی مثبت شوی دی او د معاشرې لپاره په ځای د ناسور هغه واس یو ګټندویه فرق جوړ شوی دی صحیح ده د دو باقي په دې کې تقریبا چې 70-80 کسان چې دي دا واپس راغلي دي واپس د ناسور په لاس ورغلي دي او دوه واپس خراب شوي دي خو موږ ته ټول غټه مسله دا را چې په ثابت ملکن ضلع کې ډیسټریکټ ملکن کې هیڅ قسم سره ریهابیلیټیشن سنټر نشته دی او د تیرو 15 کالو نه د سوشل ویلفیر یو پروجیکټ دی دغه یو هسپتال دی په تاڼه کې هغه کمپلیټ شوی دی دغه بلډینګ کمپلیټ دی د 100 پیشنټ د 100 بیډو هسپتال دی او د بدقسمتۍ نه موږ اعلی حکامو سره موږ په دې کې ښه پوره رابطې وکړلې موږ د ایم پی ای منې صاحب سره هم په دغه سلسله کې میلاو شولو خو هغه صرف هغه خوږې ګولۍ راکړي د وخت مطابق موږ مطمئنه کې موږ ترې راوځو تقریبا دا 4-15 کالو نه هغه بلډینګ تیار کړو کله کمپلیټ شوی دا تقریبا په دا 18 د 16 په اند کې دا کمپلیټ شوی دی 2 کال یې وشول په دې 2 کالو کې موږ په مختلفو ذرایعو د ایم پی ای منس سره هم رابطې وکړلې موږ سوشل ویلفیر دفتر ته لاړ شو د دې پورې هغه ته موږ ویل که تاسو سره په بجټ په هیل کې خو زما خیال دا حکومت وړر خده او لکه ډېر په کار د حواله په کوم شته خو هغه دغه هم لکه داخل سره کمې به شي هم نو هغه چې موږ دغه ته پرې مخکې ورځو کوم د سوشل ویلفیر کم دلته چې افسر صاحب دی هغه سره موږ میلاو شولو هغه ته موږ وایي که تاسو سره فنډ څه مسئلې نو تاسو موږ له صرف دا بلډینګ راکړئ بالکل او لکه فنډ منډ ته لکه هېڅ قسم څه ضرورت نشته کټونه مټونه پکې نه او هغه به ولونګ راکور نه چې یو کټ راوړو اصل کټ به برابر لکه مې دغه هم څه مسئله نشته او چاندې باندې به ولکه یو کار دی روان وي خو هغه وایي چې نه دا خو اسې لکه هوایي خبره دی دېس نه کېږي د حکومت یو خپل ریګولر پروسس دی هغه باندې بلا کیږي او وای تاسو د ایم پی ایس سره یا د ایم ان ایس سره رابطه وکړو هغه بیا موږ نه کړل ځکه چې موږ د تیرو سلو د ځواني مدریو کال نو مسلسل دغه سره باندې رابطه کیو چې تاسو دغه کوي د ریهابیلیټیشن سنټر په لور د کار وکړي صحیح ده موږ په مختلفو موقعو باندې موږ डी सी سره هم میلاو شوي په دې کې د ای سی صاحب سره هم میلاو شوي د ناظمانو سره د ناظم الله صاحب سره د دې ټولو سره به زموږ درخواستونه پراته دي جګرانو ملګرو دا و د نن مبارزه په کم کې چې تاسو د ډرګس فری ملکند د ملګرو د غزیار نه خبر شوي لیاقت علي سیماب صاحب سبحان علي خان او ښاغلی افتخار چې کمې هڅې کوي د نشې خلاف دوی کم تحریک له غاړه ورکړې دا نو باید چې موږ هم په دغه کې د دوی ملګرتیا وکړو او په اخره کې ضروري ګڼم چې تاسو سره د نشې په اړه د ګران استاد ښاغلي ناموس خان ناموس صاحب دغه نظم شریک کم او باید چې سبق ترې واخلو نو دغه نظم تاسو واورئ او ما له راکوئ اجازت د لوی الله په امان دا نشهیي د نظم په شکل یو دغه دی نشهیي صحیح شلیدلی جامې پیزارې نشته خپیاب لخپې دی دا هم د چا بچی دی دا هم د چا بچی دی د خیرو نه تک تور دی نستوړې همې غاړه چې ګورې ورته خلک اوده وي په ولاړه ویښته لري ګډوډ او سخا پسخا سم لیونی دی دا هم د چا بچی دی دا هم د چا بچی دی کمزور دی بلها زره طاقت تن کې نشتا تک جړ د ساس کې وینه یې په ټول بدن کې نشتا نشو غریب خوړلی دی سم وچ لکه لرګی دی دا هم د چا بچی دی دا هم د چا بچی دی شلیدلی جامې پیزارې نشته خپیاب لخپې دی دا هم د چا بچی دی د ده په خیال کې دته دی نه ښکاري هېڅ چاته د خلکو نه پرده کړي د هغه دیوال شاته په ځان یې راچولې سرې تاړه سادرګی دی دا هم د چا بچی دی دا هم د چا بچی دی مقام خپل تبا کو عزت خپل تبا کو صحت خپل تبا کو دولت خپل تبا کو وهلې په خپل لاس ځان ته په خپله یې تلې دی دا هم د چا بچی دی دا هم د چا بچی دی او د جمع او د اوړي
د پل د سوري لاندې نه هر وي او کموړي د پل د سوري لاندې د ځان نه بې خبره دی نه مړ دی نه ژوندی دی دا هم د چا بچی دی دا هم د چا بچی دی نه کور ورته یادیږي او نه رور ورته یادیږي نه پلار ورته یادیږي او نه مور ورته یادیږي نه شوت عقل بولې عجیبه شانې زلمی دی دا هم د چا بچی دی ډېر ښه هم د چا بچی دی او په هر موسم کې څومره تیریږي په ده سختي هر څوک ترې لرې تښتي هر څوک ترېنه نفرت کړي هر څوک ترې لرې تښتي په هر موسم کې څومره تیریږي په ده سختي هر څوک ترېنه نفرت کړي هر څوک ترې لرې تښتي واحد یوه اصلي ده چې په دی زړه سوری دی دا هم د چا بچی دی دا هم د چا بچی دی ډېر اله او څه ګوري په تلاش دی چې خرڅې په کباړ کې هغه پرې ځان له اخلي چې ځان پرې سم له تاړ کې لوغړېږي په ډېران ښکاري ناموسه بې نشې دی دا هم د چا بچی دی دا هم د چا بچی دی ډېره ښه عکاسي پکې شوې ده ډېر زبردست